اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ملګرو. نن مونږ د ډاکټر یاسین اقبال یوسفزئی صاحب زی ته راغلي یو. ډاکټر صاحب د ژوند په هکله د علم په هکله د چې کوم پښتو دپاره دی کوم هلې ځلې کوي د دې په هکله به څو تپوسونه ترې کوو. او زه اوس نیغ په نیغه ورځم ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب اول خو خپل ځان را وپېژنئ، تاسو تعلیم هغه را وپېژنئ، نو بیا به وروستو مخکې خبرې بوځو. ستاسو ډیره مننه کوم چې زما غونته غریب سړی تپوس هم کوي. زما نوم یاسین اقبال یوسفزی دی او په فزیکس کې مې ماسترز کړی دی، بیا مې پی ایچ ډي په انجینیرینګ میټیریل کې کړی ده. سموده مې په برتانیا کې کار کړی دی او د تیرو 14-15 کالو نه د طبیعاتو په څانګه کې پېښور پوهنتون کې کار کوم او فوکس مې دا دی چې زمونږ سبق چې دی دا زمونږ وسایلو سره سم شي، ځکه چې کم سبق وسایلو سره سمي نو هغه د اقتصادي ترقۍ سبب ګرځي، او کم سبق چې وسایلو سره سم ني نو هغه زما په خیال بس شي، هغه قوم ته فایده نه ورکوي. نو په دې سلسله کې ما چې ده نو د مادیاتو تحقیقي تجربهګاه جوړه کړې ده، د منرل اپګریډیشن دپاره مې یو پلانټ جوړ کړی دی او ماشومانو ته هم دغه سبق ښیو چې خپل وسایل زده کړي او دا قیمتي کې د دې نه ښه پروډکټس جوړ کړي. که ګلوبل مارکیټ له مونږه پروډکشن نشو کولی نو کم از کم په خپل ځان له کور کلي له خو دی داسې کارونه وکړو، ځکه چې که مونږ ماضي ته لاړ شو نو په زرعي انقلاب مونږ خپل کړی و. نو اگه به پښتون په حجره کې هم ناست و نو یا به پړی جوړو، یا به رسۍ جوړوله، یا به څاروي له تیر سرۍ جوړو، وړی به خپله چې دا کم پټي کې به وشوه نو هغې به یې جوړوله، او بنینونه به زمونږ اکثر میندو په کورونو کې جوړولو. نو دا ټولې هغه خبرې وې چې اقتصاد یې زمونږ په ځای ساتلی و. زمونږ آبادي چې و هغه به د کلي کور د شرغشي نه، د کلي کور د لرګي نه، د کلي کور د خاورې نه جوړېدل، نو خرچې هم کمې وې او پیداوار هم ښه زیات و. نو مونږ اقتصادي توګه باندې تکړه و چې په اقتصادي توګه کم قوم تکړه نو هغه ازادي، او چې محتاج نو هغه غلامي. نو مونږ که اوس وګورو نو د دې دومره تعلیم باوجود چې دی نو مونږه محتاجي زیاته شوې ده، او هغه وخت کې هیڅ هم نه و، بیا مونږه د خپلې خبرې، د خپلې خاورې او د خپل غیرت خبره به مونږ کولی شو، ځکه چې زمونږ چاته حاجت نه و. نو زما فوکس هم دقه دی چې څنګه نور قومونه کوي، دا لکه څه ناشنا خبره نه کوم یا چېرته څه چې څه ورته وایي امپاسبلیټیز خبرې نه کوم. زمونږ نه چاپېره ټوله دنیا چې ده هغې خپل وسایل قیمتي کړي دي، که هغه ځاني وسایل دي، که هغه معدني دي، که هغه د اوبو دي، که هغه د زراعتي دي، او د دې وجې هغه خلکو ترقۍ کړي دي. د سویزرلینډ مثال زه اکثر ورکوم، که مونږ ووایو چې د ګړۍ د هغې اقتصاد چې دی نو جی 8 ته رسولی دی، اول جی 7 کې اوس جی 8 کې دي. نو ګړۍ یو ډېر وړوکی پراډکټ دی. نو دا د هنري ګوتو د ځاني وسیلو د صحیح استعمال نتیجه ده. نو مونږ هم که نن دغه وکړو، مونږ تکړه تکړه پښتانه شته، په ساینس کې هم شته، په هنر کې هم شته، په در ادم خیل کې زمونږ بلا ملګري لګیا دي، هغې د دنیا چې تاسو ورته څه وایئ نو هغه قسمه پراډکټ جوړولی شي. که دغه پراډکټ مونږ فریجونو ته، ایر کولرو ته، پکو ته دې ته راولو نو زما په خیال مونږ ډېر مثبت کارونه کولی شو، او کم هنر چې د نیا نیکه نه را رواني او هغې سره تعلیم او ساینسي پوهه هم راشي نو زما په خیال هغه مونږ په ورلډ کې یونیک پراډکټ ته رسولی شو او ګلوبل مارکیټ ته هم رسولی شو. نو زما فوکس دغه دی چې په ماشومانو کې دغه جذبه واچو او دغه زده کړې موقع ورله ورکړو چې راشئ د خپله خاوره راوالی، د خپلو غرونو منرل راوالی، دا وګورئ دې کې څه دي، خلک د دې نه څه جوړوي او موږ ترې څه جوړوو. ډاکټر صاحب تاسو د ترقۍ خبره وکړله، د پوهې او د زده کړې خبره وکړله.
لکه څنګه تاسو ته ښه معلومات دي چې د دنیا ټول ترقي یافته خوددار ملکونه او قومونه خپلو ماشومانو ته په خپله ژبه کې تعلیم ورکوي. زمونږ د تعلیمي نظام معیار هم ستاسو ته معلوم دی، او بیا تاسو چې کومه خبره وکړله چې زمونږ چې څومره وسایل دي دا په استعمال راوستل چې دي، دا به څنګه شي چې په انګریزي ژبه کې تعلیم وي او وسایل چې دي دا په کار راوستلو کې څومره د ستونزې لري او که نه لري؟ دې سلسله کې به زه دا ووایم چې پوهه چې ده دا څه شی دی، مونږ لا پوهه پیژنو نه. د دې مثال درته زه دا در کوم چې فار ایگزامپل تاسو وایې چې ما یو ټکی لیدلی دی، دا هم پوهه ده. زه د یو ټکي سپیلنګ پیژنم، دا یو بل لیول دی د پوهې. ماله د دې ټکي معنی راځي، دا یو بل لیول دی. زه د دې ټکي په تاریخ باندې پوه یم، زه د دې ټکي پوره انالیسس کولی شم چې دا څنګه جوړ شوی دی او د دې نه څنګه دا مطلب روزي. او بیا یو درجه راځي چې هغې کې مونږ وایو دا ټکي زه محسوسوم. دا د ټولو نه لوی لیول دی د پوهې چې ټکي څوک وایي او ته محسوسه، او دا صرف په مورنۍ ژبه کې کیدی شي. په چې ستا کوم فرست لینګویج یا مدر ټنګ په هغې کې ته یو ټکي محسوسه، نو په مورنۍ ژبه په خپله ژبه کې خلک یو څیز محسوسوي، نو سبق اسان هم شي او پوه یم چې د نو کره پوه وشي. که په پردو ژبو کې نو د هغې نه ټرانسلیشن یې کېږي. نو څنګه چې اوس مونږ په دې باندې بحث کوو او د ملګري پکې ډېره ښکلې خبره وکړه چې کم قومونه ترقي یافته دي، مخ په وړاندې تللي دي، نو هغې چې هر نوی څیز وویني نو خپلې ژبې ته یې سمدستي راواړئ، خپلو لایبرریو ته یې ولیږي. نو خدای دې کي چې پښتانه هم دومره ویښ شي او تکړه شي چې په خپل مت کې ما چې اوس تاسو ته کوم کتاب درکو نو دا ما د انجینیرینګ میټیریل پوینټ آف ویو سره لیکلی دی چې څنګه مونږ ماشومان چې دی هغه فزیکس او کیمستري زده کي او دغه پوهې چې دی نو په خپلو وسایلو باندې استعمال کړي او د هغې نه پراډکټ جوړ کړي. نو دغه هغه طریقې دي چې ترقي یافته نړۍ کړي دي او پوهه یې دغه معیار ته رسولې ده. نو بنیادي خبره هم دقه ده چې مونږ له په مورنۍ ژبه کې پوهه پکار ده، خو ورسره چې کوم زمونږه همزولې دنیا ده چې مونږ د هغې نه هم وروستو پاتې نه شو. مونږه د ګل باچا الفت صاحب یو شعر دی، پردی ژبه زده کول که لوی کمال دی، نو خپله ژبه هېرول بې کمالي ده. مونږ د پردی ژبې زده کو او دومره دې زده کو چې مونږ په خپله ژبه هم غني کو او هغه ژبو ته دې هم دغه ورکو. نو دا به زمونږ دپاره لویه خبره چې مونږ خپلې ژبې ته راوړو. خو د دې چرم دا مطلب دې څوک نه اخلي چې ګنې مونږ د بلې ژبې یا وروستو پاتې کېدل غواړو یا په دې کې سیاست کو یا بل څه کو. زمونږ د خپلې ترقۍ دپاره، زمونږ د خپلې پوهې دپاره زمونږ مورنۍ ژبه چې ده نو هغه پکار ده. او مورنۍ ژبه به زمونږ هله هغې غني کېږي چې مونږ له نورې همزولې ژبې هم راځي. څنګه چې مونږ ډسکشن وکړو چې په ساینس مونږ پوهېږو او پښتو کې مونږ ساینس ولیکو، نو دا به ګټوري. نو د دې دپاره لازمي ده چې ماله به انګریزي یا جرمني یا چیني دغه ژبې به هم راځي. نو دا په منفي دغه کې چې کوم د سیاسي ناره دې نه جوړول نه دي پکار. دا یو قومي خدمت دی چې هر څوک یې کولی شي او وی کې نو د قوم سره به یې ښېګړی. مننه ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب دا خبره ډیره ښکلې خبره وکړله چې دا د یو پارټۍ یا د یو تنظیم یا د یو ډلې ټپلې ژبه نه ده، دا د ټول قوم ژبه ده او پکار ده چې دا یو تنظیم پسې ونه تړلی شي. ډاکټر صاحب ډېر کتابونه تاسو لیکلي دي او دا اوس چې موږ ته تاسو کوم کتاب ډالۍ کو خاورې کلالونه، په دې لږ رڼا راته واچوئ او بیا د هغې نه وروستو چې دی خپل څومره کتابونه تاسو لیکلي هغې باندې هم لږه معلومات را. خاورې کلالونه چې دی نو دا بنیادی زمونږ د تعلیم مسلې څه دي، تعلیم څه شی دی، تحقیق څه شی دی. زمونږ ماشومان زه ګورم چې په مختلفو ډپارټمنټونو کې لګیا دي، ریسرچونه کوي او داسې ډېر واړه څیزونه دي چې په هغې باندې نه پوهېږي. ما کوشش کړی دی په خپله تجربې په بنیاد باندې او چې کومه زده کړه مې کړې ده کیدای شي هغې کې هم بلا کمی وي، خو چې زما څومره وس شوی دی نو هغې کې ما دغه کړی دی. لکه مثال په توګه باندې لټریچر ریویو چې ده دا د ریسرچ یو بنیادی جزء او خلک خپل ګولز او ایمز د ریسرچ د دغې نه راوباسي. لټریچر ریویو چې زه ګورم نو زموږ اکثر د ساینس طالب علمانو او د سوشل ساینسز هم هغې یې دا ګڼي چې ګنې دا ته پخوانۍ
تاریخ بیان کا چې په دې کې کم کم کار شوی دی. نو په دې کتاب کې ما دا واضح کړی دا چې د دې مطلب خبرونه اورول یا تاریخ بیانول نه دي، ته هغه پخوانی مطالعې چې دي د هغې یو داسې انداز کې انالیسز وکړي چې په تیر تحقیق کې کمی دي هغه را برسېره کړي او نوي کول ته یې راواړئ او په هغې باندې بیا قدمونه واخلي او د هغې د حل کولو یا د خپل وس پورې په هغې باندې د کار کولو. نو دا کیسې بیانول نه دي په کار. دغسې تعلیم څه شی دی او د تعلیم مقصد څه دی، په هغې باندې ما خبره کړې ده. څنګه چې مونږ مخکې خبرې وکړې چې مونږ کله بې تعلیم وو نو مونږ په هر څه کې خودکفیله وو. اوس چې تعلیم یافته شو نو په پردو باندې انحصار زمونږ زیات شو. د دې مطلب دا دی چې تعلیم زمونږ هغه مقصد نه حاصلوي. ما دغه خبره په دې کې ښه تفصیل سره په بحث کړی دی چې د هغې وجوهات څه دي چې ولې زمونږ تعلیم ناکامه شي. لکه یو سړي په سوشل ساینسز کې د 14 جماعت سند واغستو او هغه چې سړک ته لړ هغه له ګاډي ته د خطو چل نه ورځي، هغه هلته هر بس په خوله کې په پرزولو دی. د دې مطلب دا دی چې زه سوشل نه شم. چې کله زما په کلي کې یو تعلیم یافته سړی نه و، خلک به په باړو کې کټونه اچولي او دقسې به ملاستو، یره ترخه د چا نه وه. نن چې زما په کلي کې 25 پی ایچ ډي ډګري هولډرز دي نو زه ځان پسې جرندې اچوم. د دې مطلب دا دی چې زه د خپل سبق سوشل نه کړم. په کار دی چې دې ماله نور ازادي را کړې وې، نور خیرسګالي راغلی وې معاشرې ته. دقه خبرې پکې ما ډسکس کړي دي. بیا د معدنیاتو مثالونه مې ورکړي دي چې زمونږ وطن کې څه پیدا کیږي او ترقي یافته وطنونه د دې نه څه جوړوي او څنګه ګلوبل مارکیټ ته وړي. په دغې مې پکې خبره کړې ده. او د تعلیم اقتصاد او تحقیق یو ربط مې پکې جوړ کړی دی چې زمونږ ماشومانو ته او کشرانو ته دا خبره صفا شي، ځکه چې تحقیق زمونږ په وطن کې مقابلت نسبتاً کمو د نورې دنیا. او دا اوس چې زما کم جنریشن دی نو دې ته تاسو لومبی جنریشن د تحقیق ویلی شئ په ساینسونو کې، او دا مونږ پسې چې کوم را روان دي دا دویم جنریشن دی. نو مونږ زده کړه او دا نوي به اوس استعمال طرف ته ځي. نو استعمال چې د کم سبق نه کېږي، د دې مثال داسې دی چې یو سړی هر سهار لوار لځي او لور تیری او غنم نه کوي. نو دا سیز چې دی دا اوس پرېښودل پکار دي. که زه طبیعات وایم، که زه کیمیا وایم، که زه بیولوژي وایم، حیاتیات او نباتات دغه وایم، او دا زما معاشرې له څه ګټه نه ورکوي، نو ښه دا دی چې دې په ځای قرآن ووایم نو جنت خو به پرې راته میلاو شي که نه، په دې خو تا د جنت هم نه میلاویږي. دا د دې دنیا د استعمال دپاره سبقونه دي. په کار دی چې مونږ د خپلو ادارو نه تپوس وکړو، د خپلو استادانو نه تپوس وکړو، د شاګردانو نه تپوس وکړو، مور او پلار دی دا تپوس وکړي د ادارو نه چې زما بچی ستا د ادارې نه سند والي دی به څه کوي، د ده مستقبل به څه وي، دی به د قوم کم ځای په کارېږي. که بنیادي خبره دا ده چې زمونږ تعلیم خراب کړی، دا زمیدار یا انپړ سړي نه دی خراب کړی، زمونږ تعلیم ډاکټر خراب کړی دی، زمونږ تعلیم پروفیسر خراب کړی دی، زمونږ تعلیم وایس چانسلر خراب کړی دی، زمونږ تعلیم منسټر او جج خراب کړی دی. ځکه چې هغه غواړي چې زما بچی د ټکي سبق ونه وي او د ټولو نه بهترین سند دی والي، بیا د ټک کار نه کوي او بهترین نه بهترین کرسۍ ته دی ورسي. او دقه څیز زمونږ د قوم د تباهۍ سبب دی. او په دې وجه په هره کرسۍ باندې چې څوک ناست دی نو ډېر کم پکې دي چې هغه د دغې اهل دي. کله چې ستا د ذمهوار خلک نا اهله شي نو قوم به خامخا په رستو راځي. او دا زمونږ د تباهۍ سببونه هم دقه دي. نو په کار دا دی چې که زه استاد یم، که زه نایب قاصد یم، که زه څوکیدار یم، چې لکه پیرنګیانو سره ما بلا زمانه تېره کړه په یورپ کې، هغې هر سړی خپل کار کوي. مونږ له پردي کارونه ټول راځي او خپل راله نه راځي. دقې باندې فوکس کول پکار دي. نو په دې کتاب کې ما ټول دغه بحث کړی دی. ابتدایي کتابونه چې ما کوم لیکلي دي، د دې نه مخکې ما یو کتاب لیکلی و د زمونږ د روایتي د ماشومانو لبې چې کومې وې، نو زمونږ خو دا خیال و چې دا لبې دي، خو چې هغې ته ما په تنقیدي نظر باندې وکتل نو هغې کې ډېره لویه پویه وه. ځکه چې دغه پښتون قام چې دی دې ته چې کله د سکندر اعظم غوندې خلک مقابلې ته راغلی نو دوی له خو چا اکیډمي نه وه جوړه کړې چې آرمي ټریننګ یې ورکوو، خو دغه پښتنې لبې وې
چې هغې له دومره ټریننګ ورکړی و چې دوی به د سکندریزم مقابله کولی شوه. نو په دغه نظر مې ورته کتلي دي چې هغې کې کم لاجیک و، کم وزډم و، کم ایموشنل انټیلیجنس و، هغه ټول میتھمیټکس هغه ټول زمونږ دغه روایتي لبو کې موجود و. نو په هغې باندې ما یو وړوکې غوندې کتاب کې لیکلی و. د دې نه مخکې عبدالقیوم خان یو کتاب لیکلی و ګولډ اینډ گنز آن پټان فرنټیر، نو هغه ما ټرانسلیټ کړی و د زر او زور په نوم باندې، چې هغې کې د پښتنو د اقتصاد او د جغرافیې او د تاریخ باره کې ډېر ګټور معلومات و چې د قیوم خان د پوهې او د علم پته ترې لګي چې هغه سړی څومره پوه و، ځکه چې هغه لندن سکول اف اکنامکس ګریجویټ هم او بارټ لا هم کړې وه. نو په اقتصاد هم ډېر پوه، په سیاست هم ډېر پوه، په قانون هم ډېر پوه. نو ما وی چې دا پښتنو ته ورسي په انګریزي ژبه کې دی نو چې پښتو ته شي. بیا قیوم خان دغه کتاب په 1945 کې یعنی 45 کې چاپ کړی و. نو د هغې نه پس چې کوم حالات نو هغه ما بیا په خپل نظر باندې دغه کړي دي او بیا مې په یو بل شکل کې چاپ کړ چې زر او زور نن او پرون لار د روښانه سباون. نو هغې کې مې بیا نورې خبرې ورسره هم جمع کړي دي. د دې نه مخکې مې د لنډو کیسو یو کتاب لیکلی و، خوږه خوره ترخې کیسې، قامي فکرونه مې یو کتاب لیکلی و، هغه شاعري وه. د دې نه مخکې یو د قاتل یاره پیر څنګه جوړیږي، دا هم د شاعرۍ یو کتاب و. د دې نه مخکې دردونه چې سندرې شي، دا یو کتاب مې لیکلی و. نو پښتو مورنۍ ژبه ده او چې څه مې اړه راغلي دي هغه مې لیکلي دي. نو خوشحاله یم پې چې یو لیکلو کې مې د چا د خوشحالولو کوشش نه دی کړی او د ریښو کوشش مې کړی دی. نو که څه کمیره نه پکې راغلي نو د هغې بخښنه غواړم، خو به زما کمزوري نه بلکې ناپوهي وي چې بعضې خبرې مې داسې لیکلي د خپل وس مطابق مې ښه پوره کوشش کړی دی. مننه ډاکټر صاحب. او د اخري یو سوال کومه، تاسو شاعري هم کوئ او دا خپلې شاعرۍ که یو دوه بیته راته ووایئ او پښتون ولس ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ نو د شاعرۍ باره کې خو به درته زه دلته یو دغه دی، یو غزل دی، د هغې یو څو شعره به درته ووایم چې ته وایې نه دی نو زه نه به وي، زه ښکلی نه دی، زما په سترګو چا زما جانان کتلی نه دی، او تورو تیارو کې پیدا کېږو او لویږو پکې، زمونږ وطن کې نور د سره راختلی نه دی، او دا خو دوکې زړه له ورکومه چې ښکلومه ګلاب، که نی ګلاب هم ښکلي یاره ستا نه ښکلی نه دی. او د رندان ته لاړو میخانې تشې کنډرې پاتې، د سخاوت انجام بخیل ساقي لیدلی نه دی، او هسې بس ګیلې کوو چې چا ونه پېژندو، مو خو لا ځان هم سم د زړه نه پېژندلی نه دی، او هغه دستور چې غل ساتي او ساس شړي د کلي، هغه دستور چې غل ساتي او ساس شړي د کلي، تاسو یې منئ خو یوسفزي یاسین منلی نه دی. او د پښتنو لپاره پیغام دا دی چې پکار دی چې موږ دروغ بس کړو، هسې په بریتو لاس نه وو. د نوې زمانې تقاضا دا ده چې ته معاشرې له څومره څه ورکې هغه همره عزت به ګټې، که دا ته په خپل کور کې، که دا ته په کلي کې، که ته په وطن کې او ته که په نړۍ کې. یو ساده مثال دی د ایډیسن بلب او د فیراډې الکتریسټي، دا لرې که نو موږ به بیا د ګټې زمانې ته ځو. نو زمانه به د ایډیسن او د فیراډې د قوم قدر نه کوي، ځکه چې هغې 12 غنټې ورځ 40 غنټو ته رسولې ده. دغه کنټریبیوشن دی چې دغه چا وکړو هغه دروند شو، او چې دغه چا ونه کړو هغه سپک شو. په کار دا دی چې مونږ انسانیت ته، خپل قوم ته اول، خپل کلی ته، خپلې کوڅې ته، خپل کور ته ښېګړه ورسو. او دا ژوند چې دی نو ډېر محدود دی، لکه سړی بس داسې پاسي د یو ساه فاصله ده که نه، اړو دومره په ډسټنس پکې شته نه، نو هسې هم سړی مري. او د دې ژوند د دې نه علاوه که سړی د ښېګړې سوچ ونه کړي نو دا خدای پاک دا انسان پیدا کړی داسې دی چې که دی مثبت سوچ ونه کړي نو ځان به خوري.
بنیتی د غیبتو دا سیزونه ځان خوړل دي په کار داري چې دغه سیزونه مونږ پریدو او پښتون چې دی دا ډیر تکړه قوم دی نر قوم دی بادر قوم دی محنتي قوم دی که دی همت وکړو او مثبت لارې ته لاړو نو دا زما یقین دی چې دا د نړۍ یو ځلانده قوم جوړېدی شي مشرانو ورله ډېر ښکلي تاریخونه جوړ کړي دي نوې زمانه کې موږ له پکار دي چې عکسې ځلانده تاریخ وساتو درانه خویونه وکړو تنګ نظري ونه کړو رونو سره رونه شو ترونو سره رویرونه شو او نړۍ کې تکړه انسانان شو چې هیڅ چا ته محتاجه نه یو او د خوشحال بابا هغه شعر به درته اخر کې ووایم چې ګټل خورول بخل که خانغه چې توره لري د تورې ځوان هغه ډیره مننه ډاکټر صاحب خوشحاله اوسئ یقینا چې ډاکټر صاحب سره نن د زموږ مرکې ډیر خوندور هغه دی خبرې خو ډیرې مزیدارې او ډیرې خوږې دي پوهه او دلایل هر څه چې دي په ساینسي اصولو په فلسفي انداز باندې ډیر مزیدار دي انشاءالله چې بیا به ډاکټر صاحب سره بیا مرکې کوو مننه خوشحاله اوسئ